الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا و دا غب رحم سرا من پا سورت سبع کی لگیو. پا سورت سبع کی دا درشتم آیت پوری خبر شیوه. دا اللہ رب العزت شان بیانی دو، عظمت بیانی دو، چی پکی ردو پا مشرکانو باندی. موضوع خبره مکه روانه ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والارض ويسوك رزق دركي تاسو تا دا اسمانوننا او دا زمکینا. تپوسو که دا مشرکانونا چی دا سوک تاسو دا رزق دركي نو دوی با دا زد و دا عناد دلاسا سا وقت پوری غلی. کله دی باطل پرست جواب معلومی و جواب ولی نکی ځکه چې دی پکې نخلی نو دوی به لږ ټیم لګلی شي قل الله ووایه الله ته ووایه الله کوي. ته دا جواب ورکړه چې رزق د اسمانونو او د ځمکې نه څوک ورکوي؟ هغه الله ورکوي. نو اوس یو د سوچ خبره ده. وانا او ایاکم لعلى هدى او یقینا موږ یا تاسو خامخا په هدایت یو او فی ضلال مبین یا په ګمراهۍ ښکاره کیو. دلته یو کس اعتراض کولی شي چې دا خو پیغمبر مشرکانو ته وایي چې موږ دواړه یا په هدایت یو او یا په ګمراهۍ کې یو. نو خو پیغمبر هم شکی دی چې کیدای زه ګمراهۍ کې یم. نه، دا د دعوت ورکولو یو طریقه ده. مطلب دا دی چې موږ خو یا په هدایت یو یا په ګمراهۍ یو. خو راځئ چې سوچ وکړو چې هر سړی ځان لکیني او سوچ وکړي چې زه به کوم طرف روان یم. ځکه داسې خو نشي کیدی چې دواړه په هدایت دي او داسې هم نشي کیدی چې دواړه په ګمراهۍ دي. خو یو په ګمراهۍ دی یو په هدایت دی. دې کې دعوت په اصل کې سوچ او فکر ته دی. دې کې دې ته دعوت نه دی چې یاره جو بس موږ هم په ګمراهۍ کې او تاسو هم په ګمراهۍ کې. نه، مطلب د دې مخامخ سړي را بیدارول دي چې ته خو هسې لږ کښېنه لږ سوچ وکړه چې ته په نیغه روان یې که ته په کږه روان یې. قل لا تسألون عما اجرمنا ووایه تپوس به نه کېږي تاسو نه د هغې چې جرم کړی دی موږ. ولا نسأل عما تعملون او تپوس نشي کېدی زموږ نه د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. دا بله طریقه ده. یعنې ستاسو خپله لار ده، زموږ خپله لار ده. که تاسو وایئ چې موږ چې دا کوم کار کوو دا جرم دی ګناه ده نو د دې تپوس تاسو نه کېږي. او تاسو چې څه کوئ د دې تپوس الله زموږ نه کوي. قل یجمع بیننا ربنا ووایه جمع بکی منگ لره رب زمنگ. ثم یفتح بیننا بیا به فیصلو کی په منځ زمنګ کې بالحق په حق سره وهو الفتاح العلیم او الله ښه فیصله کوونکی پوهه دی. معنی چې یو ورځ را روانه ده زمونږ او ستاسو منځ کې هم فیصله وشي چې څوک په حق و او څوک په باطله و. قل ووایه ارونی الذین الحقتم به شرکا وښایئ ما ته هغه کسان چې یو ځای کړي دي تاسو الله سره چې شریکان دي. بیا یې راونیول. ای پیغمبره ته دوی نه تپوس وکړه. دا صورت خو مکي دی او د مکي صورت موضوع اکثر د څه خواوشا کې د توحید او عقیدې. ته دوی نه تپوس وکړه چې دغه مشرکان چې تاسو د الله سره برخداران جوړ کړي دي نو دې کې پټه خبره ده چې آیا دوی تاسو له څه فایده درکولی شي؟ ویې ښایي ځه کله هېڅ چرې نشي کېدی. بل هو الله العزیز الحکیم بلکې هماغه الله زورور دی حکمت والا دی. حق الله د عبادت حقدار او ټول شان او کمال د هغه دی. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا او نه یې لېږلی موږ ته مګر د ټولو خلکو دپاره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. دا دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرب او عجمو ته الله را لېږلی دی. صرف عربو ته نه دی، عرب او عجمو ته دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون مگر ډېر د خلکو نه پوهېږي. معنی دا چې ته خپل دعوت جاري ساته، ته یره ورکوه، ته زیري ورکوه. ډېرو خلکو ته د دې حقیقت پته نشته. نو ځکه خو به یې دا قسمه سوالونه کول. ویقولون وی دوی متى هذا الوعد ان کنتم صادقین کله به دا وعده د قیامت کوي تاسو رښتینی. قل ووایه لکم میعاد یوم تاسو لره وعده د یوې ورځې ده لا تستأخرون عنه ساعه
چې نه به وروستو کېدی شي تاسو د هغې نه یو ساعت ولا تستقدمون او نه به مخکې کېدی شي یعنې صبر وکئ صبر تعدیمه کوئ د دې خپل مقرر وخت یې را به شي وقال الذين كفروا ووی هغه کسان چې کفر یې کړی دی لن نؤمن بهذا القرآن هیڅ چرې موږ ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې مکې مشرکانو صفا دغه شان اعلان دلته اوس الله رب العزت په قیامت پسې د دوی دا ذکر ولې وکړو ځکه چې په قیامت کې د دې خلکو یو بد انجام به وي کومو خلکو چې کفر کړی دی نو ځکه د مکې د مشرکانو دا کفر ذکر وي دوی وایي چې موږ په قرآن باندې ایمان نه راوړو ولا بالذي بین یدی او نه په هغه کتاب چې مخکې د ده نه دی موږ پرون د کابل اوس دا خبره کوله ابل ورځ سورة القصص کې لګیا قالوا سحران تظاهرا مکې مشرکان وی موږ به دا قرآن له منلی چې د موسی علیه السلام په شان خبرې راغلی په رسول وسلم باندې الله وی تاسو خو هغه هم نه دی منلی هغې ته هم تاسو جادو وي تاسو ګورئ وی موږ نه دا قرآن منو او نه هغه کتاب منو چې د قرآن نه مخکې راغلی دی الله وی پته به ولګي صبر وکړه ورځ را روانه ده نو د قیامت حال بیانېږي د مشرانو او کشرانو منځ کې ماریزي ولو ترى اذ الظالمون او کچرته ویني ته کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم ودرولې بشي په نزد رب د دوی ظالمان به مخامخ شي الله ته د الله مخې ته به ټول ولاړي يرجع بعضهم الى بعض القول ورګرځي به بعض د دوی بعضو ته خبره څه مطلب دی ورګرځي به یو بل ته جوابونه ماریزي به شروع شي یقول الذین استضعفوا به ویا کسان چې کمزوري ګڼلی شوي دي کشران للذین استکبروا هغه کسانو ته چې لوی کړې ده مشران لولا انتم لکنا مؤمنین که چېرته تاسو نه وی نو خامخا موږ به مؤمنان وی عجیبه ده دنیا کې د دوی لپاره جګړې کولې او اوس ورته څه وایي وی که تاسو نه وی موږ به په نیغه لار وی دا خبره خو صحیح قال الذين استكبروا به هغه کسان چې لوی کړي ده للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼلی شوي دي انحن صددناکم عن الهدى آیا موږ منع کړي وی تاسو د هدایت نه بعد اذ جاءکم وروستو د دې نه چې راغلی و تاسو ته ولې موږ څه چل کړی هدایت خو تاسو ته راغلی و بل کنتم مجرمین بلکې وی تاسو مجرمان چل په تاسو کې وقال الذين استضعفوا وی باغ کسان چې کمزوري ګڼلی شوي للذین استکبروا هغه کسانو ته چې لوی کړي ده بل مکر اللیل والنهار بلکې منع کړي و موږ چلونو ستاسو د شپې او د ورځې چل د څه دپاره چې دا وحي ونه منلی شي یو چل روان وکړه نو تاسو چې کوم کوشش یا کوشش ووایه تاسو چې کوم کوشش د شپې او د ورځې کوو او کم چل ولم شروع کړو د حق په خلاف کې موږ هغې منع کړي د حق نه اذ تأمروننا کله چې به حکم کو تاسو موږ ته ان نکفر بالله چې کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او وګرځو هغه لره شریکان خو تاسو به راته الله اکبر الله وی واسروا الندامة لما رأوا العذاب او پټ به کې دوی یا او پټ به کې دوی خفګان لما رأوا العذاب هر کله چې وویني عذاب یا پټ به کې دوی حسرت ندامت څنګه دوی به د یو بل سره باس کوي او په دې کې به دوی ته جهنم راښکاره کړی شي چې څنګه جهنم راښکاره کړی شي الله دوی به هغه هر څه په زړونو کې وساتي پټ ولې فایدې نشته خبره ختمه شوه یا د دې لپاره به اوس دوی خبرې پټوي چې یو بل دا یو په دې بل پورې ونه خاندي اوس که دا یو لګیا دی بل ته وایي که نه چې تا چې ما ته دا ویلي تا چې دا ویلو نو دی به دا سوچ کړي چې کیدای شي دا مطلب شي چې په ده کې څه تکلیف ډېر دی ځکه دی دا خبرې کوي نو دی به دا خبرې پټې وساتي وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا او وبګرځو موږ توقونه په سټونو د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی دی هل یجزون الا ما كانوا يعملون سزا نه ورکړی کېږي دوی ته مګر د هغه کارونه چې دوی به کول الله ظلم نه کوي
لوی وجه ذکر کیږي د کفر. وما ارسلنا فی قرية من نذیر، او نه دی لېږلی موږ په یو کلي کې یره ورکوونکې الا قال مترفوها، مگر ویلي دي مالدارانو خلکو د هغې کلي. مترفوها مالدارم ویلی شي، کبرجنم ویلی شي، او هغه خلک چې په نعمتونو کې مست شوي سرکشه شوي هغوی به دا وي انا بما ارسلتم به کافرون، یقینا موږ په هغه څه چې تاسو پرې رالېږلی شوي یې کفر کوونکي وو. خسپا به وي. دې نه دوه خبرې راووتې. یوه دا اکثر د پیغمبرانو دشمني چې کړې ده هغه مشرانو کړي ده چې نعمتونه ور الله ډېر ورکړي. عجیبه ده ګوره، څومره چې ور الله نعمتونه ورکړي دي دومره یې تادي کړي ده په کفر کولو کې. اوس وجه اخر ولې دا خلک په کفر کولو کې ډېره تادي کوي؟ د هغې وجه ذکر کېږي. وقالو وی دوی نحن اکثر اموالا و اولادا، من ډېر یو په اعتبار د مالونو او د بچو سره. وما نحن بمعذبین، او نه یو موږ عذاب را کړی شوي. څه مطلب دی؟ دا الله چې موږ له دا بچي را کړي دي دومره او دا مالونه یې را کړي نو هغه به موږ عذاب راولي؟ موږ خو د الله خاص خلک یو. دا د غټ کمقل سړي خبره ده. ولې؟ ځکه چې دا مال ډېرېده او کمېده، په هر حال کې دا څه دی؟ دا امتحان دی. مال ډېرېده د دې نښه نه دی چې الله تعالی راضي دی. د مال کمېده د بچو کمېده نښه د دې نه دی چې الله تعالی ناراضه دی. ځکه په الله رد کوي. ګوره قل اوایا ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، یقینا رب زما پراخی رزق چا لره چې وغواړي او کمی یې. دا خو امتحان دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، مگر ډېر د خلکو نه پوهېږي. وما اموالکم ولا اولادکم، او نه دي مالونه ستاسو او بچي ستاسو بالتي تقربکم عندنا زلفا، په هغه ډول چې را نږدې کي تاسو موږ ته په نږدېکت سره. یو سړي سره به مال ډېري، یو سړي سره به بچي ډېري، یو دی به الله ته نږدې نه. په یو حال ته الله ته نږدې کېدی شي الا من آمن وعمل صالحا، مگر هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک. د الله یوې مهرباني ته وګورئ. ګورئ حدیث کې راځي چې الله ګورئ نه ستاسو شکلونو ته ګوري او نه مالونو ته ګوري، الله زړونو ته ګوري او عمل ته ګوري. دا د الله مهرباني ده. ځینې اوس به یو سړی به مالدار وي، بس دی به تکړه وی، دی به الله ته نږدې وی، دی به فخر کولی، دی به تکبر کولی، زه داسې او زه دا. غریب به دقې شان. یو سړی ښایسته دی، هغه به وایي چې بس زه الله ته نږدې یم، زه ښایسته یم. هغه بدرنګه غریب به دقې شان ناست و، ښه دینداره به خو بس ښایسته نه دی. هغه قصه الله ختمه کړه. نه الله مال ته ګوري، نه الله شکل ته ګوري. الله ګوري عمل ته او زړه ته، چې دا د مالدار سره هم شتي او دا د غریب سره هم شتي. دا د الله رحم دی. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، نو دغه کسان دوی لره بدله دوچنده ده. دوچنده مطلب دا نه دی چې دوچنده ثواب، یعنی یو نیکي ده نو دوه نیکیانو ثواب ملایږي. دغه مطلب دوچنده مطلب یعنی ثواب یې ډېرېږي. د مخکې موږ سره تېر شوي د قرآن کې چې د یوې نیکۍ په بدله کې لس چنده ثواب دی، د هغې نه هم زیاتېږي، 200 ته هم رسي. نو د دوچنده ګوره دا مطلب نه دی چې د یوې په بدله کې د 2 ثواب دی. بما عملوا په وجه د عملونو د هغوی، وهم فی الغرفات آمنون، او دوی به په بنګلو کې امن والی، یعنی په جنت کې به امن والی. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، او هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زمونږ کې مقابله کوونکي. اولئک فی العذاب محضرون، دغه کسان به په عذاب کې حاضر کړی شي. قل اوایا، بیا که خبره ده، قل اوایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، یقینا رب زما پراخی رزق چا لره چې وغواړي د بندګانو خپلو نه، ویقدر له، او کمی یې هغه لره. دې کې زموږ دپاره هم سکون دی. ګوره ښه که نه، دا عقیده د تقدیر دا چې د مؤمنانو سره ده، ځکه ژوند په ارام دی. او هر هغه څوک چې دا عقیده یې نشته، لکه وګوره دا بعض د یورپ ملکونو صفت کوي، دوی ډېره ترقي وکړه، دوی دا وکړو دغه روزانه هلته خودکشیانې کېږي، خلک ځانونه وژني. باقاعده هغوی
طریقې جوړې کړي نوي نوي چې څنګه به د سړي نه ساه په ارام ویستلی کېږي. اخر څه وجه ده؟ په هغه ملکونو کې چې هغوی ترقي زموږ نه ډېره کړې ده په دنیا کې، دې کې شک نشته. هلته د خلک ځانونه وجني او نوي نوي طریقې راوباسي. د هغې وجه تقدیر باندې ایمان نشته. هغوی دا مني نه چې دا څه چې دي دا د چا د طرف نه دي، یا په دې کې څه حکمتونه وي. زموږ هغه به غریب ملنګ فقیر به د خندا شین به خوشحاله ورې کې دا عقیده ده. د عقیدې سره ژوند تېرول ډېر ګران دي. عفوا د عقیدې سره ژوند تېرول اساني په نسبت د دې چې عقیده د سره نه وي. لکه تا نه یو کس تپوس وکړي ته ولې پیدا شوی، څه کوې؟ پته نشي غلی شوې دا څوک د الله د عبادت لپاره. ستا د ژوند هدف معلوم دی، نو هغه ژوند تېرول تا ته اسان دي. زما رب دا دی، زما پیغمبر دا دی، روان زه دغه طرف ته. ها ته څه کوې لکه دنیا کې؟ یاره هېڅ پته نشته. دی لا ښه دی چې د اوسه پورې ژوندی دی، ګینې یوازې دا خبره سړی لیونی کوي چې هېڅ پته نشته. دا خبره ګورې کېدای شي تاسو داسې زر پرې پوه نه شئ، خو که څه د ځان له کېناستئ سوچ پرې وکړئ چې ته په دې دنیا کې ګرځې راګرځې او ته ما ته پته نشي چې زه څه راغلی یم. دا سړی لیونی کوي. ویل ګوره ته روان یې په روډ باندې، ها په ګاډي دې خپله ښودې راښه مزېدار لکه چېرته روان یې؟ زه ځم مکې ته. ښه جوش کې، خو خوشحاله، 200 کیلومیټره پاتې او 300 پاتې او نیکه او ښه برابر روان یو هدف ته یو لار. که ته چېرته روان یې رئیس پته نه همدا ګاډی به یې وروسته څه شي له راواچوې قصدن همدن. ولې؟ نو پته نشي، ته تنګ شو آخر دا زه څه کوم چې چېرته روان یم؟ ما خو دغه ترکولي روډ نیولی دی او دغه شور جوړ دی. الحمدلله چې موږ سره اسلام دی، زموږ یو هدف یو لاره واضحه ده. نو چې دا عقیده د سره یي که نه چې رزق پراخه کول د الله کار دی، رزق تنګول د الله کار دی، نو ژوند به دې په ارام شي. بله ګټه فایده ده چې چا سره به حسد نه کوې. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، او هغه چې خرج کوئ تاسو څه شی نو الله به بدله درکوي د هغې. الله اکبر. اوس وی الله چاله مال پراخي چاله تنګوي، نو که چاله مال پراخه کړی دی او ډېره ولګي او دا مال ولګي د الله په لار کې، الله وی فهو یخلفو، نو الله به له د دې په بدله کې نور ورکوي. هغه دعا تاسو ته یاد ده که نه چې 2 ملایک هر سهار دعا غواړي، وی یا الله څوک چې ستا په لار کې لګوي نو هغه له نعم البدل ورکه، او چې څوک یې نه لګوي دا مال ولا هلاک که، هسې چې ورسره دي هغه ولا هلاک که. نو سوچ کې چې سهار ماښام دا دعا او خیری کی. وهو خیر الرازقین، او هغه الله غوره رزق ورکوونکی دی. ویوم یحشرهم جمیعا، او په کومه ورځ چې راجمع به کړي دوی لره ټول، بیا خبره قیامت ته راوګرځي. ثم یقول للملائکه، بیا به ووایي الله ملائکو ته اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، ایا دا کسان خاص ستاسو دپاره عبادت کو؟ الله تپوس د چا نه کوي؟ د ملائکو نه. په باره د چا کې کوي؟ مشرکانو. چې دې مشرکانو به ستاسو بندګي کوله، دا خو الله ته پته ده د دې هر څه، خو دا د دوی د ذلیله کولو دپاره. قالو وی به ملائک سبحانک، پاکي ده تا لره، انت ولینا من دونهم، ته زمونږ ملګری زمونږ واکداري غیر د دوی نه، زمونږ معبودي. پته وی نستانه بغیر یا الله مونږ څنګه چاته ویلي دي چې زمونږ بندګي کوي یا مونږ د دې لایق ځان وګڼو؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکې دوی به عبادت کوو د پیریانو. اکثرهم بهم مؤمنون، ډېر د دوی نه په هغوی باندې یقین لرونکي وو. اکثر عبادت ته چا کړی دی؟ د پیریانو. پیریان نه مراد کوم پیریان دي؟ شیطانان. هغه شیطانانو دوی ته ویلي دي چې د ملایکو بندګي کوئ دا د الله لوڼه دي، نو هغوی به زموږ بندګي کوله د ملایکو، خو اصل کې بندګي د چا کوله؟ اصل کې بندګي د شیطان کوله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، نن ورځ اختیار نه لري بعض ستاسو بعضو لره د نفع او نه د نقصان. داسې به الله ذلیله کړي چې نن خو نه تاسو له یو بل له فایده ورکولی شئ نه نقصان. ونقول للذین ظلموا، او به وایو موږ کسانو ته چې ظلم یې کړی دی،
ذوقوا عذاب النار وسکی عذاب دور التي كنتم بها تكذبون اگا چی وی تاسو چی اگا بمو دروغجن گنو اللہ دی منگا دور نازاد کی ودی مبارک شپو ورزو کی او اللہ رب العزت تی من طولو تا جنتون نصیب کی فدا موقع دا دینا فائدہ والی اللہ وی ایام معدودات دا ورزی دشمار پا ورزو کی دشمار ورزی پاتی دی دیر زر دا روجو دا زبادی پا اللہ قسمی چی کل سڑے سوچی کی سڑے حیران شو دا روجو سبر شان تیرا شو دا دوشتما گور سبا بر سبا چی لگو خوزی درو خوزی دو بدا دورا بم ختم شو اختر وار سبا ختم شو نو فائدہ والی موقع بار بار پا جون کی نرازی دا مبارک شپی دینن دیر اشتما دا اس پتہ نلگ کی دیشی لیلت القدر شپی کچا دا شپد وکی عبادت کرده دا خوش قسمت دا کچا نی کرده الحمدللہ موقع لاشتی شکر پا دیده چی ساکت برکی و دا دنیا کلگا کتا برشی نو دمرا پی طبیعت مخراب ہوئی نو پا جون کی پا طول کال کی صد پاس درینیم سو رزی کچرتا لگ پا کی دیسے دا دی دین دا پار دا دنیا لگا گڑا وڑا شنو ستن در رو لیگی منگل منڈا پا دین کی گزارہ کو دین خو پا گزارو منگو تو گو خو پا دنیا کی لمنڈا گزارہ نہ کو کنا بالکل دیتا تیار نہیں چلک تاوان پا کیوں کو زمانگ جنت زمانگ عجیبہ سوچ سے دے دا اکثر انسانانو زمانگ جنت پکار دے زمانگ دا اللہ رضا پکار دے زمانگ اوچتی مرتبی پا آخرت کی پکار دی خو مقابلے کی سور کول تو گورے تیار نہیں یا اللہ کاسی دے راکڑ جو ڈے رکھا نور کس قربانی تشین بیا منگ کمزوری ہو منگ دائیو منگ دائیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ وَكَلَچِ الْوَسْتَلَيْكِيگِ بدوی باندے آیتنا زمن بینات واضحا وصل اللہ رب العزت گورد مشرکانو اگا اعتراضات بیانی پا قرآن بانے و پا وحی باندے قالوا ویدوی ما هذا الا رجل ندے دا مگر سڑے دے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم غوالی چی من کی تاسو داغی نا چی عبادتی کو پلاران استاسو اول اعتراض دا دی چی دا سڑے سر پر رگلے دا پلار نکلار پتاسو گڑا وڑا کئی وقالوا ویدوی ما هذا الا افکم مفترا ندے دا مگر دروغ دی جوڑ کڑے شوی دویم اعتراض وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم او وی آگا کسان چی کفر کڑے دے پا بارد حق ہر کل چراغ دویتا ان هذا الا سحر مبین ندے دا مگر جادو دے اخکارا سو خبریشو دری وما آتیناهم من کتب یدرسونها او ندی ورکڑی منگا دوی تا سا کتابون چی دوی الولی آگئی لرا سا مطلب دے دوی چی دا شرک کئی او دا وی چی زمان دا معبودان دا پا حق دی و منگ پا صحیح لار روانو نو منگ خودوی تا سا اسمانی کتابونم دا قرآن نمخی ندی لیگلی چی پائی کی دلیل ہو چی او دوی دا کار روا دے وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر او ندی لیگلے منگ دوی تا مخکستانا سوک یرور کون کے نسوک پیغمبرستانا مخی راگلے دے دوی تا چاگو تویلی چستا سودا کار سدے چستا سودا کار روا دے وکذب الذین من قبلهم او تکذیب کرے دے آگا کسانو چی مخی دا دوی ندی اسی اللہ ببلا طریقہ ہے رہی کوئی پوخانون تکذیب کرے تکذیب دا سکڑے ہو دا انبیاء دا وحی دا حق وما بلغوا معشار ما آتیناهم او ندی رسیدلی دوی لسم برخی دا آگی تا چی ورکڑی و منگا گوی تا کدوی داوی چی منگ دیر مالداری و دیر زوروریو ناغوی چی اللہ کم زور و مال ورکڑو دوی داگی لسم برخی تم نرسی لسم برخی تم فکذبوا رسولی نو دروغ جنو گنا لغوی رسولان زما فکیف کان نکیر نو سنگ شو عذاب زما ہوئی لرا وسی پا بلا طریقہ اللہ پوکی سب مہربان رب دیم من گورا دا شعبان نا بلکہ داگین مخ کی من دا دور شروع کردے تھے اور دا اس بکی لگیائی و عملہ دیر زیاد پاتی دے دا طول قرآن اللہ دیل را لگلے جماعتا پوچ
دا ټول قرآن. نور ته کمه مهرباني د الله وی چې زه یې تر یاده کړم. دا ټول قرآن محض د دې دپاره صرف دې دپاره چې ته د جهنم نه بچ شې او ته جنت ته لاړ شي. ځای په ځای ګوره الله دا مشرکان پوه کوي. مسلمان خو بیا هم الله ته غاړه ایښودې ده. دې سړی وایي چې دی خو الله ته غاړه ایښودې ده ځکه پې الله دومره احسانات کړي او ځکه په مخه پوه کوي. خو دې کافر ته خو وګوره که د الله سره دشمني کوي او الله یې بار بار پوه کوي. کله یې یروي، کله ورته وایي پوخه عذابونه راغلي، کله ورته وایي دا ولیدي سي، کله ورته وایي دا ولیدي سي. اوس وګوره په بله طریقې پوه کوي. قل ووایه انما اعظکم بواحده، یقینا نصیحت کوم تاسو ته په یوه خبره. ته ووایه چې یوه خبره درته کومه، ان تقوموا لله مثنى وفرادا، چې ودرېږئ د الله دپاره دوه دوه او یوازې یوازې. ثم تتفکروا، بیا لږ فکر وکړئ. لکه ته چاته وایې که نه داسې کار وکړئ، دوه دوه ودرېږئ او دې خبره کې سوچ وکړئ. یا ځان له کښېنئ، دې خبره کې لږ سوچ وکړئ. نو الله ورته وایي چې کومه تاسو ته مناسب وي او کومه کې فایدې. دوه کسان ودرېږئ چې راشي لږ کښېنو سوچ وکړو چې دا سړی اخر څوک دی. د 40 کالو پورې ده ورې غږ نه کوو چې دی اوس وایي زه الله پیغمبر یم. دا دومره اوچتې خبرې د کوم ځای نه رالې ده چې څوک د دې په شان خبرې نشي راوړی. ښه سوچ به څه کې وکوي. ما بصاحبکم من جنه، نشتي په ملګري ستاسو څه لیونتوب. ملګری ورته ووایي ښه ملګری ورته په کوم اعتبار سره ووایي چې تاسو سره پاتې شوی دی او یو خاندان دی، یو قبیله دی، تاسو دې نه پېژنئ. او ډېر عجیبه ده 40 کاله لیونی نه و، بیا ناڅاپه څنګه لیونی شو. ان هو الا نذیر لکم، نه دی دی مگر یره درکوونکی دی بین یدی عذاب شدید، نه دی دا مگر یره درکوونکی دی تاسو ته بین یدی عذاب شدید، مخکې د عذاب سخت نه. قل ما سألتکم من اجر، ووایه هغه چې ما غوښتلي د ستاسو نه څه مزدوري فهو لکم، نو هغه دې هم ستاسو شي. مزدوري غوښتلې ده؟ نه ده غوښتلې، خو دا خبرې او طریقه ده موږ هم داسې وایو. که ما دې نه غوښتلې وي هغه هم ستا شو. یعنې ما خو د نه په دې څه مزدوري هم نه ده غوښتلې. که تاسو بخل د لاسه زما دې خبرې ته غوږ نه ږدي چې دا سړی به رانه سبا له بیا مزدوري غواړي، نو ما خو مزدوري هم نه ده غوښتې. ان اجري الا علی الله، نه د مزدوري زما مگر په الله باندې ده. وهو علی کل شیء شهید، او هغه په هر شي باندې ګواه دی. قل ووایه ان ربي یقذف بالحق، یقینا رب زما ورغزاري حق لره په باطل باندې. علام الغیوب، عالم دی په ټولو غیبو باندې. که څوک دا ووایي چې یاره د پیغمبر ته وایي چې ته خیر دی غلی شه، او دا تا خبرې راغستې دي، خپلوان دې ټول جدا کړو، خلک دې ټول ډلې ډلې کړو، نو ای پیغمبره ته ورته ووایه چې زما د رب کار دا دی چې هغه زما رب ورغزاري دا حق په باطل باندې چې دا باطل ختم شي او دا حق پاتې شي، دا د الله طریقه. و دې کې داسې نشي کېدی چې یو څوک دا ووایي چې یاره نه بس دا باطل پرېږده، دا دې ښکارې او دا حق مه راښکاره کوه. داسې خو نه کېږي. قل جاء الحق، ووایه راغی حق. حق نه مراد څه دی؟ قرآن او وحی توحید دا ټول حق دی. که یعنې ته دا ووایه چې زه حق بیانومه ځکه چې دا زمانه د حق راغلی ده، حق راښکاره شوی دی. وما یبدئ الباطل وما یعید، او ابتدایي پیدایش نشي کولی باطل او نه دوباره کولی شي. دې دوه مطلب دی. یو دا دی وما یبدئ الباطل، اول پیر باطل نشي راښکاره کېدی او نه بیا راتلی شي. چې اول پیر نشي راتلی نو بیا به څه راشي. او یا مطلب دا دی چې باطل لاړ ختم شو، اوس هغه نه راښکاره کېدی شي او نه بیا راتلی شي. قل ووایه ان ضللت، که چېرته ګمراه یم زه، فانما اضل علی نفسي، نو یقینا ګمراه کېږم وبال به یې زما په ځان باندې. مطلب دا دی چې زما خو دوه خبرې دي، یا به زه د ګمراهۍ خبره کوم او یا د هدایت. که بالفرض زه د ګمراهۍ خبره کوم نو نقصان یې چاته دی؟ نقصان یې ماته دی. وان اهتدیت، او که چېرته زه هدایت والا یم، دا هم د سوچ خبره ده. یوازې خو تاسو دې طرف ته مه ګورئ چې دا سړی به ګمراهۍ کې دی. او که زه په هدایت یم فبما یوحي الی ربي،
نو په دې وجه چې وحي کړی د ما ته رب زما بیا د هغه رب د وحي تابعداري پکار ده انه سمیع قریب یقینا هغه اورېدونکی دی نږدې دی ولو ترى اذ فزعوا او که چېرته وینې ته کله چې دوی به ویریږي فلا فوت نو نه به یې بچ کېدل واخذوا من مکان قریب او وبنیوی شي دوی د ځای نږدې نه د دې یېرې نه مراد کومه یېره ده د مرګ یېره ده کله چې راشي په دوی باندې مرګ اوس خو دوی نه مني که نه دین نه مني آخرت نه مني پیغمبر پورې مسخرې کوي خو چې په کومه ورځ په دوی باندې یېره راغله د یېرې نه مراد دلته څه دی مرګ فلا فوت فوت په عربۍ کې بچ کېدو ته یعنی نه به د دوی لپاره خلاصېدل او راوبنیوی شي د نږدې شي نه دې څه مطلب دی ای مرئ نه چې دومره ګران کار نه ملک الموت لپاره یو رګ وله رابن کې به قصه وله ختمه کړي نږدې هم دقه خوانه وقالوا وی به دوی آمنا به ایمان راوړی دی موږ په دې څه په دې قرآن په دې نبي آخرت موږ ومنو الله وی وأنا لهم التناوش من مكان بعيد او د کم ځای نه به یې دوی لره رانیول د ځای لرې نه د خو ډېر لرې لاړو که لرې چېرته لاړو برزخ ته لاړو داسې موږ ویلی شو برزخ ته برزخ لرې نه دی ها او که بیا په جهنم کې د اوازونه کوي نو دنیا کم ځای کې پاتې شي ته مطلب هغه زمانه په کومه کې چې دا خبره منلی کېده او منلې فایده ورکوله خو تاسو ډېره لرې لاړه یو سړی زنکدن کې چغې وایي نو دی نږدې دی که لرې تللی دی الله اکبر لرې شوی او ځکه خو حدیث کې راځي چې کله د انسان دا مرۍ عفوا د انسان دا ساه د مرۍ ته راورسي نو به یې توبه نه قبلېږي ولې نه قبلېږي لرې لاړ لرې شو د هغه موقع نه کوم موقع چې دته میلاو شوي وقد کفروا به من قبل او یقینا کفر کوو دوی په دې حق باندې مخکې د دې نه اوس یې مني مخکې نه منو ويقذفون بالغیب من مکان بعید او ولې دوی غیب خبرې د ځای لرې نه څه مطلب دی وی دوی یا ولې دوی د غیب خبرې دلته مطلب بې دلیله خبرې من مکان بعید د لرې ځي و چې ته ناسې یو نښې ته د لرې نه سم لرې ناسې او ړونو مې او دا نښه ولې ته به کوم طرف بولې نو یو خو د دوی خبرې څه دي بې دلیله دي او دویم د کوم ځای نه ولي د لرې ځای نه ولي نو کوم ځای کې د دوی خبرې او کوم ځای کې حق وحیل بینهم وبین ما یشتهون او پرده براشي په منځ د دوی او په منځ د هغه څه کې چې دوی یې غواړي دوی څه غواړي دنیا ته راواپس کېده غواړي د څه لپاره د نیکو اعمالو دپاره واپس کېده غواړي دا د دې خبرې او د دوی په منځ کې پرده راغله یوه دویم څه دوی غواړي چې توبه یې وویستې پرده راغله دوی څه غواړي دوی غواړي چې موږ ایمان راوړی پرده راغله دوی غواړي چې موږ به پیغمبر ایمان په دې کې پرده دوی غواړي چې موږ نیک عمل وکړه په دې کې پرده راغله هر هغه شی چې دوی غواړي هغې او د دوی په منځ کې پرده راغله په شکل د څه کې په شکل د مرګ کې دا زموږ دپاره هم ګوره ټول دپاره د یېرې خبره ده دا پرده به یو ورځ راځي ګورئ دا بچی چې زمونږ خوښ دي او موږ یې خپل خوا کې غواړو دا ښځه دا مور پلار دا دنیا زمونږ او دوی منځ کې پرده راشي دا خو دنیوي خبره دا دینداري دا ګوره اوس یې موقع شتي بیا به داسې پرده راشي چې دا به بیانه کړي مخکې دې نه چې دغه پرده راشي دیندارۍ له ښځو ور ورکوي کما فعل باشیاعهم من قبل لکه چې کار کړی شوی او د دوی په شان خلکو سره د دې نه مخکې داسې مرګ پرې راغی لکه څنګه چې په پوخانو باندې راغی او موقع پوخانو کافرانو ته هم نه ملاو شوي دوی ته هم نه ملاو شوي انهم کانوا فی شک مریب یقینا هغوی وو په شک کې سخت شک کې او دوی هم په شک کې
د سورت په اوله کې دا خبره ذکر شوې وه چې مشرکان چې دوی آخرت نه مني، دا په اوله کې دا خبره شوې، او په آخره کې دا خبره ذکر شو چې دوی به ومني، خو هله به ومني چې موقت کله لاړه شي، په هغه ځای کې به ومني. د دې نه بعد دی سورت فاطر. سورت فاطر دې ته فاطر په دې وایي ځکه چې دا د الله رب العزت صفت دی، شان دی، او په دې سره د دې صورت افتتاح شوی دی. او دې ته سورة الملائکه هم ویل کېږي، سورة الملائکه، ځکه چې دې کې د ملائکو صفات الله بیان کړي دي. دا 45 سورت ته مکی دی، د نازلېدو په اعتبار سره 15 سورت دی، او نه د مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره 15 سورت دی، د نازلېدو په اعتبار سره 43 سورت دی، 43 نمبر سورت دی. د سورة الفرقان نه بعد نازل شوی دی، د سورة مریم نه مخکې نازل شوی. او قرآن کریم کې چې کوم سورتونه په الحمد ټکي سره شروع شوي دي که نه، 15 سورتونه د قرآن کې په الحمد سره شروع شوي. سورة الفاتحه، سورة الانعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر، دا په هغه 15 کې اخرنی سورت دی، دا په الحمد سره شروع شوی. د دې سورت موضوع کې چې سوچ وکړي که نه یا مقصد کې، نو د الله رب العزت قدرتونه به کې بیان شوي دي. ولې کله چې د الله په قدرتونو کې سوچ وکړي نو دا ستا په زړه کې د الله نه یره ډېرئ او د الله عظمت ستا په زړه کې ډېرېږي، نو په الله به ایمان راوړې، او که ایمان دی نو ایمان به دې ډېر شي، او د الله د حدودو به بیا ښه خیال ساتي. دا یو عام مقصد دی چې کله سړی پکې سوچ وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. فاطر السماوات والارض، نوې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی، فاطر، ځکه دې صورت نوم صورت فاطر دی. جاعل الملائکة رسلا، ګرځونکی د ملائکو دی استازي. د الله فیصلې د بره نه کته څوک راوړي؟ ملائکه راوړي که نه، دا استازي الله استازي ګرځولي دي. اولی اجنحه، خاوندان د وزرو دي، مثنا دو دوه، وثلاثه او درې درې، ورباع او څلور څلور. د چا پکې دینم ډېر دي، لکه جبریل علیه السلام 600 وزري دي. نو ځکه الله وایي یزید فی الخلق ما یشاء، زیاتۍ په پیدایش کې څه چې وغواړي. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. د قرآن په هغه ایتونو کې چې سلف صالحینو به دا وي، یو څو ایتونه قرآن کې دي چې د مؤمن د زړه ډېر خوشحالۍ او په الله باندې یقین او اعتماد ښه ډېر شي. یو پکې دا روان آیت دی، ما یفتح الله للناس من رحمه، هغه څه چې راکولاو کي الله خلکو ته څه رحمت، فلا ممسک لها، نو نشته هېڅوک بندونکی هغې لره. وما یمسک، او هغه چې الله یې بند کي، فلا مرسل له من بعده، نو نشتی راکولاونکی هغې لره وروستو د بندولو د الله نه. هغه رحمت چې الله ستا په برخه لیکلی دی که نه، څوک یې نشي بندولی. ښه مطمئن اوسه. او چې الله تا نه کوم نعمت اړولی دی او کوم ستا په نصیب کې نه دی لیکلی که نه، که دا ټوله دنیا را جمع شي څوک یې تاله نشي درکولی. ښه په ارام ژوند تېروه، ما د بل په برخه حملې وهه، او ما په دې خپله باندې ناشکري کوه، نو ژوند به دې هم په ارامي او د الله په دربار کې به مجرم نه یې. وهو العزیز الحکیم، او هغه زورور حکمتونو واله دی. په دې صورت کې د الله قدرت بیانېږي که نه، ډېر خوندور صورت دی، خو چې داسې روان وویلی شي او سړی ورته بیداري. یا ایها الناس، ای خلکو، اذکروا نعمت الله علیکم، رایات کوي نعمتونه د الله په تاسو باندې. هل من خالق غیر الله،
ایشتی سو خالق سوا دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض چی رزق در کی تاسو تا دا اسمان نا و دا زمکی نا نشتی لا الہ الا ہو نشتی حقدار دا بندگی سوا دا گنا چی سوک نشتی دا اللہ نا علاوانو بیا خو دا عبادت حقدارو ماگا دے فَأَنَّا تُعْفَكُونَ نسنگ اڑولے کے گئی دا حقنا دی واضح خبرو باوجود سنگ یو سڑے با باطل کی لئی یاد وَإِن يُكَذِّبُوكَ او کدروغجنو گنی دویتا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نو یقیناً دروغجن گنلے شوی دی رسولان مخکستانا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ تورگرزولے کی گی طول کارونا ہر سب اللہ توپس کی نو او دا وعدد اللہ حق وعدد یا ایوہ الناس اے خلقو ان وعد اللہ حق یقیناً وعدد اللہ حق دا کم وعدہ چی ہر سب اللہ توپس کی نو ذکوئی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکہ دی نکی تاسو جون دنیاوی ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکہ در نکی تاسو لرپا اللہ بانی دوکہ در کون کے شیز چی شیرے ہر دنیا شیطان مال بچی خزا ہر شے اللہ وجیتا گورے دوکہ نکی زمان پا بارکی گورے ہاں غٹ سوک چی دوکہ ورکی شیطان ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دی خدا خبر اللہ پا خلا پوری صرف مساتا کنا فاتخذوه عدوا نونی سیدل رشی دشمن صرف پا خلا مو اجزما دشمن دی دشمنی ونی سا یو سڑے دی اگا وی روی دلتا زمان گڑی را دشمنی دلتا کستے ہو زمان دشمن دے ہو بدا خبری کئی را کئی نو او یو کس آگا دے چاگه د شپې ویخته او تماچه ټوپکوم ګرځي را ګرځي او دو درې ملګري نور عمر علی کسي چل ویل ته زموږ دشمنان دي هغه ویلي چې په دغه حمله کوو سم خیال دی د دوانو کې کم یو د دشمن د گزار نه بچ شي دا درې دا مطلب د الله وی دا شیطان دشمن وګڼه مطلب مقابله وسره شروع کا انما يدعو حزبه یقینا اگر بلی ډله خپله لیکونو من اصحاب السعیر چې شي دوی د اور والونا شیطان دته غواړي نو هغه ته به څه فایده ده ملګري به سیوا شي اته په دې ځخواسم جهنم ته ځم کنه چې ځان سره ډېر خلک بوزو دا څوک دي الذين كفروا لهم عذاب شدید هغه کسان چې کفر کړی د هغوی لپاره عذاب سخت دا هغه د شیطان ډله ده خو دوی په مقابل کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم مغفره هغوی لره بخښنه ده واجر کبیر او اجر دی لوی افمن زین له سوء عمله ایا بس هغه څوک چې ښایسته کړی شوی دی هغه ته بد عمل د هغه فرآه حسنا نو یې هغې لره ښایسته یو سړی دا دی بد عمل ورته څه ښکاري ښایسته ولې ورته بد عمل ښایسته ښکاري شیطان ورته ښایسته کړی آیا دی او هغه کس چې په نیغه لار روان دي دا یو شان دي نه دي یو شان ځکه الله وایي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء یقینا الله ګمراه کوي چا لره چې وغواړي او هدایت کوي چا ته چې وغواړي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لاړه دې نشي ساس ستا په دوی پسې د وجې د غم یا د وجې د افسوسونو نه الله اکبر اے پیغمبر ځان په دوی پسې مړ نه کې چېرته ګورې اب ډېر غم کو چې دوی ولې نه مسلمانېږي دوی ولې د اسلام نه قبلې الله ورته وایي چې هدایت او ګمراهي زما په لاس کې ده ما ته پته ده چې څوک حقدار دی څوک نه ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله پوه دی په هغه کارونو چې دوی یې کوي د الله شان بیانېږي او دا اکثر دی صورت کې چې الله دا قدرتونه بیانېږي که نه نو دا د دې دپاره بیانېږي چې قیامت یقیني راتلو والی دی او دا رب یې راوستی شي والله الذي ارسل الرياح او خاص الله غزات ته چې رالیږلي د سیلۍ یا رالیږي هواګانې
فتثير سحابا نپورتکی وریزی فسقناه الى بلد میت نبوز من آغا یو خار وچتا فأحيينا به الأرض بعد موتها نراجول دیکو پاگی سرزمک ورسو دا وچوالی دا غینا كذلك النشور دغشان با دوباره پیدایش استاسو خیالم دے کرما توستوی دغا اللہ دا قدرت نخا ذکر شوا دلیل دے پس باندی دا نخا چی اللہ با دا مڑی رپاسی و رپاسولی شی اللہ وی دنیا کی متاوستا خوری دا او گو رئی کرا دا وچ ازمک سنگ را جون دی کی دکشان بتاسو رپاسی من کان یرید العزة سوک چی غواری عزت فللہ العزت جمیعا نخاص دا اللہ پا اختیار کی دے عزت طول پا دنیا کی دا یومن روان دا دا خلقو هر یوی چیز سشوے زی عزت منوے زما خلقو قدر کولے زما داوے دگوے اللہ وی که غوالی چی عزت من شی پا دنیا کی و پا آخرت کی نوراش عزت طول دا اللہ پا اختیار کی دے دا غصر اڑی کی مضبوطی کے تو عزت من شو الیہ یصعد الکلم الطیب خاص اگت ورخیجی خبری پاکی پاکی خبری کمی ہوئی ہر دا دین خبرہ ہر دا دین خبرہ یا ہر خبر چی بھائی کی اخلاصی پاکی یا کلمہ طیبہ دا توحید کلمہ والعمل الصالح یرفعو او عمل نیک اوچتی اللہ گا اگر عمل اوچتی زانت خیالم دے کنا نو پاک خبر اللہ تخیجی او پاک عمل اللہ اوچتی اخبل تربتا دلیل دے پس باندی چا اللہ بر دے پا عرش دا پاسا دلتا خوازی ہوئی چا عمل نیک عمل اگر تخیجی خوا والعمل الصالح چا دا پیغمبر پا طریقی ہر عمل اللہ تبرا نخیجی دین دا مسلم روتا ما کسمخ کی ذکر کرم و دی درسونو کی تفسیر درسونو کی چی دی اسمان کی دا ہر انسان دا نیک و اعمال دا خطو دا پار دروازه دا او کلی چی دا انسان مرشی لازمه که اسمانون پا دیندار انسان پسی جاگ اسمان کی آغازه چی دا نیک اعمال با پی خطو برا پزمکه کی آغازه چی با کمزی که بدل اللہ بندگی کون والذین یمکرون السیئات او آغا کسان چی چلون جوڑی دا بدو کارونو لهم عذاب شدید اگوی لر عذاب سخت دے ومکر اولئک هو یبور او چلون دا دی کسانو با ختمیگی دا چلون با دوی ختم شی فاغا بوج دا گناونا و عذابونا اگر دوی دا پارا پاتی شو والله خلقکم من تراب دا اللہ دا تعارف نور دلیلونا اللہ غزات تے او اللہ پیدا کری تاسو دا خاورینا ثم من نطفة بیاد نطفینا ثم جعلکم ازواجا بے گرزولی تاسو جوڑی دام دا اللہ رحم و کرم دے سوچو کا کچرتا دا سڑی دغشان یوازی ہر یو کس یو یووے او دغشان دا زنانه یو یووے او ندا بچی بو نبدا خاندانونو نبدا رشتیوی نبا قومونو نبا نسبونو سجون بو ایس جون بنا فدال اللہ رحم دے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي او نپورتکی و زنانا او نزیگی آگا مگر پا علم دا اللہ سرا نپورتکی و زنانا حمل لرا او بیچی زیگی دا طول خبری دا اللہ پا علم کی تھی سمر معشوم دے سمر ندے پس سحال کی دے سحال کی ندے مستقبل سدے خوشبخت دے بدبخت دے طول علم دا اللہ سر دے وما يعمر من معمر او عمر نور کڑے کیگی او عمر ور کڑے شویتا ولا ينقص من عمره او نکمولے کیگی دا عمر دا دنا الا فی کتاب مگر دا پا کتاب کشتی مقصد دا خبر دا دے چی دا اللہ رب العزت دا علم نا بہر سا خبرہ اگر نشتی کچاتا عمر دیر ملاویگی یا عمر کمیگی نو طول پا لوح محفوظ کی لکلے شوی خبری دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقیرن دا کار پا اللہ باندے آسان دے اللہ اکبر گورد اللہ دا قدرت دلائل وما یستوی البحران او ندی برابر دو دریابونا روان یو زیدی خو برابر
او یو شان ندي. هذا عذب فرات، دا یو خوږ دی، ډېر خوږ دی. سائغ شرابو، په اسانۍ سره تېرېدونکي دي اوبه د دې. ولې؟ خوږې دي اوبه که. وهذا ملح اجاج، او دا بل مالګین دی، تریخ دی یا تریو دی. ومن كل تأكلون، او د هر یو نه خورئ تاسو لحما طریا، غوښه تازه. وتستخرجون حلیة تلبسونها، او راوباسئ کالې چې اغوندئ تاسو هغه. داسې آیت مخکې هم تېر شوی دی او وضاحت مخکې شوی دی. وترى الفلك فيه مواخر، او اینې به ته کشتۍ په هغې کې شلونکي د اوبو. څنګه شلونکي د اوبو؟ اوبو کې روان که لار وباسي که د اوبه شلول. لتبتغوا من فضله، د دې دپاره چې ولټوئ تاسو د فضل د الله نه، ځان له پکې رزق لټوئ. ولعلکم تشکرون، او د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. یولج اللیل فی النهار، ننباسي شپه په ورځ کې. ویولج النهار فی اللیل، او ننباسي ورځ په شپه کې. وسخر الشمس والقمر، او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ. کل یجري لاجر مسمى، ټول روان دي تر نیټې مقررې پورې. کومه نیټه ده؟ آخرت. ذلکم الله، دغه صفتونه والا الله دی. ربکم، رب ستاسو دی. له الملک، هغه لره باچایي ده. والذین تدعون من دونی، او هغه کسان چې تاسو یې رابلئ سوا د دغه الله نه. ما یملکون من قطمیر، اختیار نه لري د پوستکي، د اډوکي، د کجورې. دا دومره چې د قدرت نښې بیانېدي که نه، خبره الله ډېره راوسته چې دا خو د الله قدرت دی. دا تاسو چې ورته پراته یې او سجدې ورته لګوئ او چغې ورته وایي، د دوی سره څه شتي؟ الله وایي دوی سره خو قطمیر نشته. قطمیر په عربۍ کې د کجورې په دې دانه کې دننه چې رقم اډوکی، په دې اډوکې باندې نری سپین پوستکی، هغه پوستکی د دوی په لاس کې الله وایي نشته. څه په ناشنا طریقې سره الله موږ پوه کوي. وایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، که تاسو آواز وکئ دوی ته نو نه اوري آواز تاسو. اولنۍ مسله دا د بنیاد نه به راشو. که تاسو دوی ته چغې وایي نه اوري. یا خو دا مخامخ چې دی مړي دي، یا جمادات دي. جمادات لکه ونې دي، بوټي دي، کاڼي ده، خو نه اوري. او یا مړي دي، نو اصل دا دی چې مړي هم نه اوري. خبره ختمه شو په دې. خو یو سړی نه ختموي، نه ختموي. زموږ په علاقو کې او ملکونو کې ښځې مناظرې پرې رواني، خبره اوږده کړې ده. نه نه داسې او نه دا داسې او دا چې داسې شي او دا چې داسې شي، او تو راتو به کې تو راتو به کې به خبره په آخره کې وي دا داسې. الله وایي زه بالفرض واورېده. دې ته بالفرض یعنې د چا سره باس کولو کې ته لګیایي که نه، نو کله سړی چا ته ووایي وایي زه صحیح شو، لږ وخت دپاره موږ ومنله، کېږي نه، خو لږ وخت دپاره. نو الله ورته وایي ولو سمعو، او که بالفرض واوري دوی. ځه بالفرض بابا صاحب واورېده، بالفرض بوت واورېده، بالفرض چې دی قبر واورېده، درګاه دربار واورېده، کاڼي واورېده، ونې واورېده. مستجابو لکم، نو قبولوالی نشي کولی تاسو لره. نو د اورېدو څه پیدا وکړه. لکه یو سړی دا وایي یو قبر ته پروت دی چې ماله بچی، اول الله وایي اوري نه ستا خبره، او وایي اورېده ځه، نو بچی به درکړي. دوی د عقل ګوره کم ځای کې تللی. بچي ورکول دا د الله کار. ها یو سړی پروت دی وایي زه غریب یم چې مالداره شم. الله وایي اول ستا خبره اوري نه، او که واوري نه خو تا نشي مالداره کولی. او که ته مالداره کولی شوې، نو دا منجوران چې ناست دي دا په بد حال، په کاږه واږه په بد حال، او د بنګو د چرسو یې بیخ وویستو، دا ولې نه مالداره کوي؟ قرآن کې چې دې سوچ وکړو که نه، نو بغیر د دې نه تا سره بله لار نشته چې ته به اعلان وکړې چې زه کلک موحد او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یم، الا دا چې ضد دې کوو. د ضدي سړي څه علاج نشته. که ضد دې کوو
نو بیا خو څه موږ نشو ویلی، خو که ضد دې نه کوو که نه او د تعصب چشمه دې د سترګو نه لرې کړه او قرآن باندې دې ځان پوه کړو، نو ته به د سورة الناس د ختمېدو سره دا اعلان کې چې زه د نن نه کلک موحد یم او د رسول الله وسلم مضبوط تابعدار یم. خبرې ټولې دغه روانې ها. ویوم القیامة یکفرون بشرککم، او په ورځ د قیامت به انکار کوي د شرک ستاسو نه. یعنې دې ذلت ته موږ ګوره، لا د قیامت په ورځ به راته ووایم چې موږ تاسو نه پېژنو. ولا ينبئك مثل خبیر، او خبر نشي درکولی تا ته په مثل د خبردار ذات. پوهه ذات چې تا څنګه پوه کولی شي که نه، داسې د بل څوک نشي پوه کولی، او دا پوه ذات څوک دی؟ الله دی. یا ایها الناس، ای خلکو، انتم الفقراء الى الله، تاسو محتاج یې الله ته، ټول محتاج یې الله ته. والله هو الغني الحمید، او الله بې حاجته ستایلی شوی دی. نو طریقه بیا دا دی چې محتاج را واپس شي هغه بې حاجته ذات ته. نو که چېرته دا به ډېر عجیبه او دا داسې د خندا خبره هم ده، او چې کله محتاج ځان بې حاجته کي د هغه چا نه چې هغه بې حاجته دی. زما به دې خبره ونه رسېده چې کله الله خو بې حاجته دی. که موږ دا تندې الله ته په خاورو کې خاورې کو، بیا هم الله بې حاجته دی. او یو سړی چې فقیر دی، چې الله ذکر کوي تاسو فقیران فقیر دی، او دې ځان بې حاجته کي د هغه ذات نه چې هغه بې حاجته دی، نو سوچ وکړه چې دا انجام به سره وشي. ان یشاء یذهبکم، که وغواړي بوبځي تاسو، ویأتي بخلق جدید، او رابولي مخلوق نوی. وما ذلك على الله بعزیز، او نه دی دا کار په الله باندې ګران. د شیطان خبره شی وکړه د نږدې ایتونو کې، شی وکړه چې د شیطان تابعداري مه کوئ. شیطان یو دا خبر زړه ته راچوي چې د روان آیت تعلق د هغې سره دی. وایي ته ګناه وکړه، کار وکړه، ته کار وکړه او ګناه یې زما په غاړې او بوج یې زما په اوږه. الله رد کوي ولا تزر وازرة وزر اخرى، او نه پورته کوي یو پورته کوونکی بوج د بل چا. وان تدعو مثقلة الى حملها، او که آواز وکړي درون بوج والا خپل بوج پورته کولو ته، لا يحمل منه شيء، نو نشي پورته کېدی د هغه نه څه شی. ولو کان ذا قربه، اگر که خاوند د خپل ولی وي. د قیامت په ورځ کې سره ډېرې چغې ووایي که نه چې زما نه بوج لرې کړي، خو الله وایي بوج د چا نه نه اوچتېږي. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، یقینا ته یره ورکوي هغه کسانو ته چې یریږي د رب خپل نه په غیبو. دا خلک فایده لري، د نصیحت نه فایده څوک لري چې یریږي د الله نه په حال د نه لیدو کې. واقاموا الصلاة، او پابندي کوي د مانځه. څوک چې د الله نه یریږي او پابندي د مانځه کوي، نو د ځان پاک کو د ګناهونو نه. ومن تزکا، او چا چې ځان پاک کو، فانما یتزکا لنفسه، نو یقینا پاکول کوي د پاره د فایدې د خپل ځان. الله ته خو د فایدې نشته که. والى الله المصیر، او خاص الله ته ورګرځېدل دي. اوس بیا پر راتلونکو آیتونو کې د موحد او د مشرک په منځ کې فرق بیانېږي، یا د مؤمن او د کافر په منځ کې. وما یستوي الاعمى والبصیر، او نه دی برابر ړوند او لیدونکی. ولا الظلمات ولا النور، او نه تیارې او نه رڼا. ولا الظل ولا الحرور، او نه سوری او نه ګرمي. دا ایتونه واضح دي که نه. وما یستوي الاحیاء ولا الاموات، او نه دی برابر ژوندي او نه مړي. نو دا مړی دا دغه مشرک دی، ژوندی دا موحد دی، مړی کافر دی او ژوندی مسلمان دی. ان الله يسمع من يشاء، یقینا الله اوري چاته چې وغواړي. وما انت بمسمع من في القبور، او نه ته اورونکې هغه چاته چې په قبرونو کې دي. د دې نه دا مسله راووته چې اصل دا دی چې مړي نه اوري. نو بیا دې ته دا خبره ولې ذکر کړه؟ دا دې لپاره ذکر کړه. ګوره وایي ته قبرونو والا ته اورول نشي کولی، ځکه چې هغه څه دي، ځکه چې هغه مړه دي. اے پیغمبر، دا مشرکان دا چې ته ورته دعوت ورکې، د دوی هم دقه مثال دی. دلته وایي که نه وما یستوي الاحیاء ولا الاموات،
ژوندي او مړي یو شان خو نه دي. ان انت الا نذیر، نه ته مگر یره ورکوونکی، ستا کار صرف دقه دی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا لیږلی موږ ته په حق سره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. وان من امة الا خلا فیها نذیر، او نشتی یو امت مگر تیر شوی دی په هغې کې یره ورکوونکی. دا د الله طریقه ده. هر امت ته لیږي، که چا یې ومنله خپله فایده او که چا یې ونه منله نو نقصان یې خپل وکړو. نو ځکه الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي وان یکذبوک، او که دوی تا دروغجن وګڼي فقد کذب الذین من قبلهم، نو یقینا دروغجن ویلی دی پیغمبرانو ته هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه. ته اولنی نه ته اولنی کس چې راغلی دوی یری ستا نه مخکې نور راغلی دي، او نه ته اولنی کس چې دوی تا ته څه ووایي ته دروغجن نه، مخکینو ته هم ویلی شي. جاءتهم رسلهم بالبینات، راغلی و هغوی ته رسولان د هغوی په ښکاره دلایلو سره، دا هم چې دلایل نه و، نه ښه ښکاره دلایلو، وبالزبر او په وړو کتابونو سره، وبالکتاب المنیر او په کتاب رڼا والو سره. دلایل ول الله ورکړي. زبر الزبر یو وضاحت دا دی چې دا د په عربۍ کې د وړو کتابونو ته ویلی کېږي. او بیا الکتاب به بیا څه معنی کې؟ نو کتاب معنی غټ کتابونه. الله هغه پیغمبرانو له دلایل هم ورکړو، واړه کتابونه پکې مو، غټ کتابونه پکې مو، منیر رڼا والا. په هره خبره کې رڼا د هدایت پرته وه، هغوی ونه منله. ثم اخذت الذین کفروا، بیا راونیول ما هغه کسان چې کفر یې کړی و. فکیف کان نکیر، نو څنګه شو عذاب زما هغوی لره. اصل کې الله رب العزت دلته د مکې مشرکان په دې سره یری. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ای نه ګورې ته چې یقینا الله رالیږلي دي د برې نه اوبه. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، نو راوباسو موږ په هغې سره میوې چې قسمه قسمې رنګونه د هغې. د الله د قدرت کې سوچ کوئ ښه. ومن الجبال جدد بیض، او د غرونو نه جدد ټوټې دي، بیض سپینې، وحمر او سرې. غرونه هم ټولې یو شان خو نه دي ګن، بعض غرونه سپین دي، بعض پکې سره دي. مختلف الوانها، قسمه قسم دي رنګونه د غرونو. وغرابیب سود، او د کارغانو په شان تک تور دي. څه غرونه پکې څه دي؟ تک تور دي. ډېر فرق دی په عربۍ ژبه کې او پښتو ژبه کې. ګورئ د عربۍ ژبې ترتیب ځان لري، د پښتو د ځان لري. ته ګوره ترجمه کې یو ټکی یو ځای کې بل بل ځای کې. ځکه ما مخکې ورځ کې تاسو ته ووایي چې د لفظي ترجمې نه کومه ترجمه ښایي؟ حاصله ترجمه. لفظي ترجمه چې ته د یو ژبې نه بلې ژبې ته راړې که نه ټکي په ټکي، نو اورېدونکی په اول ځل په هغې باندې پوهېږي نه چې څو پورې دې ورته د هغې وضاحت نه یې کړی. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، او د انسانانو نه او د زنده سرو نه او د څاروو نه قسمه قسم دي رنګونه د دوی دغه شان. لکه څنګه چې په غرونو کې قسمه قسم رنګونه دي، نو دغه شان په انسانانو کې، په ځناورو کې، په څاروو کې، هر څه. انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا یریږي د الله نه د بندگانو د هغه نه علما. د الله په بندگانو کې چې د الله نه ډېر یریږي هغه علما دي. دلته دوه خبرې مختصر بس. یوه، ولې علما د الله نه ډېر یریږي؟ ځکه چې الله لره ډېر پیژني، او چې څومره الله پیژني دومره به ترې یریږي، او چې څومره نه پیژني دومره به ترې نه یریږي. کله داسې وشي لکه داسې د انسانانو دپاره مثال، ولله المثل الاعلی، د الله اوچت مثال. یو سړی راشي تا پسې کور ته، ډیرې ته، حجرې ته یا دکان ته، او تا ته خبر وکړي چې یاره زما دا کار به دې کړی، ته ځه بیا به ګورو، موږ سره ځان له ټیم نه یم. الله بل کس راغی، تا ته دا پېژني؟ ته نه ونه پېژنې. دا خو هغه پلانې سړی د حکومت کې چې دی، دا خو نن دی وردۍ کې نه و راغلی، نن دی ته به منډې کې هلکه
ودې پېژندو ځکه چې دې نه وپېژندلی سره دې ورته کتو دی څومره چې خپل رب پېژني دومره به دې ورته توجه وي دومره به یې قدر کوي څومره یې چې نه پېژني دومره به یې بېقدري کوي دومره به تې بیا لري دویمه د علماو نه مراد دلته هغه علما دي چې هغه الله والا دي هغوی سره د قرآن او حدیث علم وي هر مولوي صاحب ته نه دی مراد ګینې ډېر داسې دي چې ځان ته مولیان وي او د الله نه نه یېري نو بیا به سړی ما ته وایي چې دا څنګه مولا شو چې د الله نه نه یېرېږي نو خو فایده موږ ته په خپله دلته دا فایده میلاو شو دا جواب واضح شو چې دا مولوي صاحب چې د الله نه نه یېرېږي دلیل دی په دې چې دې مولوي صاحب لا د اوسه پورې خپل رب صحیح نه دی پېژندلی الله دې موږ کې دا خشیت پیدا کړي ان الله عزیز غفور یقینا الله زورور دی بخنه کوونکی دی ان الذين يتلون كتاب الله یقینا هغه کسان چې لولي کتاب د الله واقاموا الصلاه وپابندي کوي د مانځه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه او خرج کوي د هغه مالونو نه چې ورکړي دي موږ دوی ته په پټه او په ښکاره یرجون تجارة لن تبور امید لري د دې تجارت چې هیڅ چرې به ختم نشي الله اکبر تجارتونه دنیا دا ختمي که نه ختمېږي ختمېږي که خرابېږي نقصان تاوان پکې راځي یو تجارت چې کې تاوان نشته الله وي کوم خلک چې زما کتاب لولي او یو زیری دله د خوشحالي درکړم خصوصا کوم ملګري چې موږ سره په هر درس کې ناستي ماسپښین مازدیګر ناستي خصوصا هغه ملګرو ته تاسو په دقه تجارت کې لګیا یې والله دې زموږ نه قبول کړي الله دې شرف د قبولیت موږ له راکړي نور الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره چې موږ په هغه تجارت کې څه نه څه لګیا یو برخه هم پکې اچولې او د روژې په خوله الحمدلله او میاش د رمضان او زه د الله کور اوس تاسو سوچ وکړئ زه هم که تاسو سوچ وکړو د خپل حال کې که نه نو ستاسو په شان خوش قسمته خلک به لږ ومومئ لږ چې روژې ده او روجم فرضي د رمضان د میاشتې ده او ټیم رمضان په میاشت کې هغه ورځ ده شپه نه ده ورځ ده چې انسان روجي او بیا اخرني د لس ورځې الله اکبر او بیا ناس د الله خبرو ته او بیا ناس د الله په کور کې ته نور د الله نه څه غواړې څومره اوچت نعمت الله راکړه خو الله دې قبول کړي دغه سوال کوي چې الله یې قبول کی او په دې ستړي کېدو کې یو خوند دی ورب الکعبه په دې کې چې کوم خوند دی که نه نو تپوس یې مه کوه دا چې سړی په دې ناسته ستړی شي او دا بدن کله د انسان ونښلي که نه نو دغه دردونه بیا جدا مزه کوي چې یاره سړی په دې خوشحالي چې د الله دپاره خو کم سے کم راغلي دي نو کم سړی چې د الله کتاب لولي په دې کې پوه کول یادول هر څه رالو او د مانځه پابندي کوي او مال لګوي دوی الله وی داسې تجارت یې شروع کړی دی چې هغې لره ختمېده نشتي لیوفیهم اجورهم د دې دپاره چې پوره ورکړي دوی ته اجرونه د دوی ویزیدهم من فضله او زیات ورکړي دوی ته د فضل خپل نه انه غفور شکور یقینا هغه بخونکی قبلونکی دی الله اکبر خیال هم دی الله بخونکی دی قبلونکی دا دوه نومونه په ډېر مزیدار ذکر رالو موږ دا خبره کوله که نه چې الله دې زموږ نه قبول کړي په ډېر ښه ذکر دا نومونه رالو الله بخونکی دی قبلونکی دی بخونکی څنګه دی موږ د الله داسې عبادت نشو کولی لکه څنګه چې پکار دی موږ چې دلته ناست یو کمې زیاتې زموږ نه کېږي الله راته هغه بخي او چې راته هغه وبخي نو بیا قبول کړي دا د الله شان والذي اوحینا الیک من الکتاب او هغه چې وحي کړی د موږ ته د کتاب نه هو الحق هغه حق دی کوم کتاب دی دا تاسو سره چې لاس کې دی عرش والوی دا کتاب حق دی مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د ده نه دي ان الله بعباده لخبیر بصیر یقینا الله په خپلو بندګانو باندې خامخا خبردار دی لیدونکی دی نو موږ هم الله ته دا وایو چې الله ته زموږ دا ځایینې ته زموږ دا خبرې اوري ته زموږ دا وچې شونډې او خولې اینې
ته زمونږ دا راجمع کېده په دې خپل جومات کې اینې ستا دې کتاب ته زمونږ دا ناسته اینې زمونږ دا مات ګوډ محنت یا الله ته اینې یا الله دې د برکته مونږ د اور نه آزاد کړه یا الله دې د برکته مونږ د اور نه آزاد کړه او یا الله د دې د برکته مونږ ته په جنتونو کې اعلی مقام راکړه او د دې د برکته یا الله مونږ ته د دنیا او د آخرت سکون او خوشحالي نصیب کړه. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا په میراث کې ورکو مونږ کتاب هغه کسانو ته چې غوره کړي دي مونږ د بندګانو زمونږ نه. دا څوک دي؟ دا امت نه، دا امت دوی ته الله ورکو دا کتاب کړ. ګوره امت د رسول صلی الله علیه وسلم دوه قسمه دي، یو ته ویل کېږي امت دعوت، یو د امت اجابت. امت دعوت چې پیغمبر ورته دعوت کړی دي کې د کافرانو دننه راغلي، دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم امتیان دي. او دویم امت اجابت چې دا خبره قبوله کړې ده هغه د مسلمانان دي. دلته مراد دغه امت دی چې خبره قبوله کړې ده چې دا کتاب دوی ته په میراث کې پاتې شو. په میراث کې پاتې شو څنګه؟ یعنی الله دوی له ورکو. نو دوی کې درې قسمه خلک دي بیا دې امت کې. یو هغه دی چې د ځان سره ظلم کوي، دا ګناهګار دي. دویم هغه دی چې درمیانه روان دي، ګناهونه یې هم شتي نیکیان یې هم شتي. دریم چې بیا د ټولو نه مخکې دي. فمنهم ظالم لنفسه، نو بعض د دوی نه ظلم کوونکي دي په خپل ځان سره. ومنهم مقتصد، او بعض د دوی نه درمیانه رو دي. ومنهم سابق بالخيرات، او بعض د دوی نه مخکې کېدونکي دي نیکیانو ته باذن الله، په توفیق د الله سره. خیال هم دی که نه؟ دا خبره ورسره وکړه په توفیق د الله سره. چې الله توفیق نه والله که څه وکړي. ذلك هو الفضل الكبير، دا مهرباني لویه ده، الله دې موږ ته هم نصیب کړي. دوی ته به میلاویږي څه واوره؟ جنات عدن يدخلونها، جنتونه د همیشوالي دي چې ورننوځي به هغې ته. يحلون فيها من اساور، اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې بنګړي من ذهب ولؤلؤه، د سرو زرو او ملغلرو نه. ولباسهم فيها حرير، او جامې د دوی به په هغې کې ریخمي. وقالوا او وی بدوی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، شکر دې د هغه رب چې بوی تلل زمونږ نه ټول غمونه یا ختم یې کړل زمونږ نه ټول غمونه. ان ربنا لغفور شکور، یقینا رب زمونږ خامخا بخونکې قبلونکی دی. الله اکبر. وی شکر دی چې الله زمونږ نه بوتلو څه ټول غمونه. نو یاده کوي دا خبره، د غمونو د ختمېدو ځای صرف جنت دی. که څوک دا وایي چې زه دا غواړم چې جنت ته د تلو نه مخکې خپل غمونه ختم کړم، دا لیونی دی. دا ژوند الله پیدا کړی داسې دی چې دې کې کله غم دی، کله راحته ده، کله خوشحالي ده، کله سخته ده. الله دې موږ د هر قسمه سختي نه وساتي. الذي احلنا دار المقامة من فضله، هغه الله چې راکوزي کړو موږ کور د اوسېدو ته د مهربانۍ خپلې نه. لا يمسنا فيها نصب، نه به رسېږي موږ ته په دې کې څه تکلیف. ولا يمسنا فيها لغوب، او نه به رسېږي موږ ته په دې کې ستړیوالی. بل طرف ته وګوره، والذین کفروا لهم نار جهنم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی لره اور د جهنم دی. لا يقضى عليهم فيموتوا، فیصله به نه کېږي په دوی باندې بس چې مړه شي. یعنی په دوی داسې فیصله نه کېږي چې ساتي وځي. ولا يخفف عنهم من عذابها، او نه به شي سپکېدی د دوی نه عذاب د اور. كذلك نجزي كل كفور، دغه شان بدله ورکو موږ هر کافر ته یا هر ناشکره ته. وهم يصطرخون فيها، او دوی به چغې وهي په دې کې ربنا ای ربا زموږ اخرجنا راوباسه موږ نعمل صالحا عمل وکړو نیک غیر الذي كنا نعمل، غیر د هغې نه چې موږ به کول. یعنې هغه کوم عملونه چې موږ کړي دي د هغې په بدل کې به اوس موږ نیک اعمال وکړو، هغه شان به نه کوو. مطلب لنډ دا دی، لنډ مطلب څه شو چې موږ دنیا ته واپس ولېږه. بارک الله فیک. لنډ مطلب دا دی چې موږ دنیا ته واپس ولېږه. خو دې جواب ته وګوره ښه. او زه چې دا جواب نن تاسو د ځان سره د دې ځای نه په دې زړه لیکلی شوی ویسئ. اولم نعمرکم، ایا عمر نو درکړی ما تاسو ته، یا ایا عمر نو درکړی موږ تاسو ته
ما يتذكر فيه من تذكر دومره چې نصیحت اغستو پاغي کې هغه چا چې نصیحت اغسته دی. الله ما خو دومره عمر درکړی دی، عمر خو ما تعالی دومره درکړی دی چې که چېرته تا پکې نصیحت اغستی به دی. اکثر قول د مفسرینو څه دی؟ وایي 40 کاله دا هغه عمر دی. ولې ما تعالی وایي 40 کاله عمر نه درکړی. او بعض وایي چې نه عمر تی مراد دی چې ما خو تعالی موقع درکړې وه. الله اکبر. او قیامت پورې یو سړی الله ته وایي ما واپس کو د 70 کالو عمر یې تېر کړی دی، 80 یې تېر کړی. نو دونه خو الله اجرونه ختم کړي نه دي. 40 کاله عمر یې چې دی، دا 30 کاله عمر چې ځان ته ماشوم وایي، دی ولې په دنیا نه پوهېږي؟ نه پوهېږي په دنیا. که په دنیا نه پوهېدی بیا زه منم چې په دین به هم نه پوهېږي. نو په دنیا خو ښه ټیټ پوهېږي، دین په باره کې څنګه دی معذوره شو. وجاءکم النذیر او درغلی او تاسو ته یره درکوونکی، او دا پې د پاسه بل والا عمر هم درکړی، یره درکوونکی هم درغلی دی. اکثر علما وایي په ویښتو کې سپین لګېده تی مراد دی، په ویښتو کې سپین لګېده. الله اکبر. ډېره د سوچ خبره ده. ګوره الله ورته وایي ویښته دې سپین شوي نه اوس، ویښته دې سپین شوي، ته څنګه وایې چې ما واپس کړه؟ یا وجاءکم النذیر قرآن نو درغلی، پیغمبر نو درغلی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بس وسه کوي نو نشتی ظالمانو لره هېڅ مددګار، د دې نه اخوا څه نه کېږي. دې ظالمانو د هغه رب نه ده منلي چې د هغه دا شان دی. ان الله عالم غیب السماوات والارض، یقینا الله پوه دی په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې. انه علیم بذات الصدور، یقینا هغه پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. هو الذي جعلکم خلائف فی الارض، خاص الله هغه ذات دی چې ویې ګرځولی تاسو خلیفګان په ځمکه کې، یا یو بل پسې اوسېدونکي په ځمکه کې. فمن کفر فعلیه کفره، نو چا چې کفر وکړو په هغه به یې کفر د هغه. څه مطلب دی؟ ضرر به په هغه باندې. ولا یزید الکافرین کفرهم، او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی عند ربهم په نزد رب د هغوی الا مقتا مگر غصه. کافران چې څومره په کفر کې ورننوځي که نه، نو د الله غضب ورته ډېرېږي. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی مگر تاوان. قل اوایا ارأیتم شرکاءکم، خبر راکئ په باره د معبودانو ستاسو کې. الله اکبر. دې سوال ته ګورئ، خبر راکئ ما ته په باره د معبودانو ستاسو کې. الذین تدعون من دون الله، هغه چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه. ارونی ماذا خلقوا من الارض، راوښایئ ما ته څه پیدا کړي دي دوی د ځمکې نه. څه وښایئ که نه چې څه کارنامه خو دوی کړې ده که نه، راته وښایئ. ام لهم شرک فی السماوات، آیا شته دوی لره برخه په اسمانونو کې؟ بل سوال څه خو راوښایئ که نه. ام آتیناهم کتابا، آیا ورکړی دی موږ دوی ته کتاب د مشرکانو ته؟ فهم علی بینة من، نو دوی په ښکاره دلیل دی د دغه کتاب نه. دوی چې وایي چې زموږ دا معبودان په حق دی او دوی به دا کوي دوی به دا کوي. الله وایي ما چېرته کتاب لیږلی دی، دوی سره پکې شتي څه دلیل؟ راودېښئ. خیال هم دی د الله دا خبرې دي چې کولاو خبرې دي، کولاو چیلنجونه دي. دا دلالت په څه کوي؟ حق خبرې دي. دومره کولاو خبرې او دا چیلنجونه او بار بار که تاسو سره دلیلي او که تاسو سره کتابي او من کوم ځای کې ویلي دي او پیغمبر چېرته ویلي، دا خبرې هغه څوک کولی شي چې خبره یې حقه وي. دې ته سوچ دی که نه دی؟ په موږ انسانانو کې هم هغه سړی ډېره زړوره خبره کولی شي، بار بار یې کولی شي چې هغه انسان په دې خبره کې په حقه وي. دروغجن باطل پرست چېرته داسې خبرې نشي کولی. دا هغه رب خبرې دي چې هغه په خپل هم حق دی او خبرې هم حق دي. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا،
بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض د بعضو سره مگر دوکا. الله وی دوی سره څه دلیل نشتی، خو بیا دوی ولې لګیا دي دا بندګیانې کوي چې دلیل ورسره نشته. الله وی یو بلې په دوکه کې اچولي دي. مشران کشرانو ته وی که تاسو د دې بوتانو بندګي وکړئ نو تاسو ته به دا میلاو شي، هغوی ورته وایي تاسو ته به دا میلاو شي. مولیان عوامو ته وایي، عوام مولیانو ته وایي. الله وی ټول د یو بل سره د دروغو وعدې کوي، دلیل د یو سره نشته. پوه شوئ که نه؟ او څنګه به دلیل او دوی پرېښودي د دې رب بندګي ده. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقینا الله راټینګوي اسمانونه او ځمکه د دې نه چې راولیږي دواړه یا زایله شي دواړه یا وخوځېږي دواړه. ولئن زالتا، او که چېرته وخوځېدل دواړه، ان امسکهما من احد من بعدي، نشي راټینګولی دې لره هېڅوک وروستو د الله نه. سوچ کوو نو موږ چې معمولي بوټی داسې وخوځي راټینګولی شو؟ بلډینګ نه یې دومره، نو ځمکې او اسمانونه به څوک راټینګي؟ نه رهي غونته کې زلزله راشي، د دنیا په بل طرف واړئ دنیا. او هغه بیا خصوصا د انګریزان او د یورپ والا چې دعوې غټې غټې کوي موږ سره دا دي او دغه دي، په هغه ملکونو کې د طوفانونو او زلزلې ډېرې زیاتې راځي. څنګه تباینول وکړي؟ څه شی شته چې دوی په دا بند کې کنټرول نشي؟ نو سوچ وکړه چې اسمانونه ورسره وخوځي او قیامت ته نږدې به کېږي داسې. او سوچ وکړه چې بیا ډېر وخت دا ګوره یاده کړئ د دې خو به تاسو ته پته انشاءالله دا زلزله ګورئ د سیکنډونو په حساب کې ښه زلزله دا منټونو ته نه وړي. شاذ و نادر خبره ده هغه، او منټونو ته که واوړېده ګینټو ته نه، صرف ته دې ته پروت دی دا به ګینټو ته وړي، یا دا که پوره میاشت وخوځېده چې بیا به علاقه تباه شي. که دا منټونو ته واوړېده دا دنیا ختمه. نو الله وی دا ما رانیولي ځمکه او اسمانونه، که زه یې پرېږدم څوک به یې راونیسي. انه کان حلیما غفورا، یقینا الله صبرناک دی بخونکی دی. دا خبره ولې وکړه؟ دې بندګانو ګوره ډېر څه داسې کړي دي چې لایق د دې دي چې الله پرې ځمکه او اسمان وخوځوي، خو الله پرې بیا هم نه دی خوځوي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، او دوی قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه د دوی. لئن جاءهم نذیر، که چېرته راغی دوی ته یره ورکوونکی، لیکونن اهدی من احدى الامم، خامخا کېږي به ډېر هدایت والا د هر یو د امتونو نه. که چېرته الله پیغمبر راولېږو نو څه موږ به د هر امت نه هدایت یافته. دا به چا وي؟ دا به د مکې مشرکانو. فلما جاءهم نذیر، نو هر کله چې راغی دوی ته یره ورکوونکی، ما زادهم الا نفورا، زیات نه کړو هغه دوی لره مګر نفرت. د حق سره نفرت ښه ډېر شو. ولې؟ استکبارا فی الارض، د وجې د تکبر کولو نه په ځمکه کې تکبر یې کو، حق یې ونه من. ومکر السیء، او د وجې د مکر بد نه، دا بد چلونه جوړ کړي. بد چل د اسلام د رارغړولو دپاره، پیغمبر ته د تکلیف دپاره. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، او نه راګیرئ چل بد مگر لایق خپل، لایق څوک هغه څوک چې کوي. فهل ينظرون الا سنة الاولين، نو انتظار نه کوي دوی مگر د طریقې د پخوانو. طریقه د پخوانو سوا عذابونه به الله راوستي وګر. فلن تجد لسنة الله تبديلا، نو هیڅ چرې وبه نه مومې ته د پاره د طریقې د الله بدلېدل. ولن تجد لسنة الله تحویلا، او هیڅ چرې وبه نه مومې ته د پاره د طریقې د الله وړېدل. اولم یسیرو فی الارض، آیا نه ګرځي دوی په ځمکه کې؟ اخر کې الله دعوت ورکوي د سوچ. فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، بچی وګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې وو د دوی نه. وکانو اشد منهم قوه، او هغوی ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې. وما كان الله ليعجزه من شيء، او نه دی الله چې عجزه کړي هغه لره څه شی. اگر که هغه پوخاني ډېر طاقتور وو، خو داسې څوک نشته چې الله لره عجزه کړي. فی السماوات ولا فی الارض،
پاسمانونو او بزمکه کې انه کان علیما قدیرا یقینا غده پوها قدرت لرونکې مهربانی د الله ته وګوره کنه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او کچرترانی وی الله خلق په سبب دا کارونو چې هغوی کوي ما ترك على ظهرها من دابه نو نبی پریخو دیوی پشاد ازمکه باندی اس زند سره یا اس گرزیدون کی که اللہ ناسا پا او ایک دم داخل کرانیوی بغیر د مهلتنا اس سوک بمنا ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى مگر رستو کیدو لرا یوینیتی مقررتا فإذا جاء أجلهم نكل شراشي نتددوي فإن الله كان بعباده بصيرا يقينا الله دي فبندگان اخبلوا لدنكي چه نتكل رالا نرب العالمين بياد اخبل بندگان پیجنی طول وتمعلوم دي سوک دا عذاب حقدار دي سوک ندي دا هر سا علم دا غسرشتي ها د صورت پاوله کې دا خبر ذکر کېده والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید او کم خلق چې بد چلونه جوړي د دوی لپاره سخت عذاب د صورت په اخره کې دا ذکر شو چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله او بد چل نه راو پس کېږي مگر په چا باندې هغه څوک چې جوړي هغه څوک چې کوي سبب ان شاء الله د سورۃ یاسین نه شروع کوو اگر کنن منگا سبق لکم ہوئی جیسے دلاسا دا سورت الاحزاب دلاسا جگہ جائے کے احکامات دا سبانا من کوشش کو چی سبق خروان کو اور الحمدللہ اگر گران مرحلہ چی سڑے اولا کی دا قرآن سر دا ورزی تیرے اگر لگی گرانی اگر تیرے شیر اس ملگری پا قرآن بانی پوئیگی پٹکی باندی روان پوئیگی دا اللہ نعمت تے دا اللہ احسان دے اخیری شپې ورځې دي او بیا دغه تاسو ته د ورورولۍ نصیحت دی چې دا ورځې په جوماتونو کې تېرې کوي دا ورځې په عباداتو کې تېرې کوي دا ورځې په تراوو کې په دعاګانو کې په تهجدو کې په درسونو کې په دې کې تېرې کوي چې الله رب العزت باندې ځان وبخوي الله دې په دې مبارکو شپو ورځو کې موږ ته بخښنه وکړي الله دې پکې موږ د اور نه آزاد کړي او الله دې زموږ مور پلار زموږ بچي خپل خپلوان او ملګري ټول دې الله د اور نه آزاد کړي وصلى الله وسلم على نبينا محمد